خو دا کم کسان چې دي دا تر ټولو مطلب ډېر وخت یې تېر کړی دی د کسانو دلته نسلونه آباد سوي دي د دوی کم ځوانان چې د هغه د لوی رالوی سوي دي د دوی کاروبارونه دي په دې هکله باندې نن موږ سره د افغان کډوالو کم په دې برخه کې زیات اکټیو دی د دوی د حقونو په مطلب د دوی کم حقونه چې دي په پاکستان کې خاص کر په بلوچستان کې د هغوی دپاره غږ پورته کوونکی ظاهر پښتون نو د خپله له شاوخوا پیدایش په مدلې سوی نو 50-40 کاله د دلې تېر کړي دي دوی کم مشکلاتو سره مخ دي او اوس تازه کم پرېکړه سوې ده دوی ته څه مشکلات دي په دې هکله باندې تاسو مخ ته مجلس کړو ډېره مننه پښتون صاحب زما کوم انټرو چې هغه ډېره اوږده سوه تر څو دا کوم زموږ کتونکي دي هغوی تر یو حده پورې سر په خلاص که څه هم دا شان اوس یو عام دي ډېرو خلکو سر په خلاص خو بیا هم ما یو تکرار ضروري وګڼل اوس تازه پرېکړه سوې ده د پی او آر کارډ په هکله باندې کم کسان چې دي تقریبا په بلوچستان کې څومره کیمپونو کې کم کسان چې دي هغه دي یا څو کیمپ دي که زه په ساده ټکو کې ووایم او اندازاً څومره کسان دي د پی او آر کارډ لرونکي په بلوچستان کې سباون صاحب مننه لکه څنګه چې تا په خپل مقدمه کې زموږ د افغان کډوالو هغه صورتحال چې کوم په دا 2 یا 3 کاله کې روان دی تفصیل ته نه ځم د هغه رنګه ماحول زموږ د افغان کډوالو ته اوس فعلا جوړ دی په ټول پاکستان کې موږ تقریبا 4-50 کیمپونه لرو چې هغه 2 کیمپونه په بلوچستان کې غیر راجسټر دي نو چې هغه ځینې وباسي دوی وایي چې موږ 250 کیمپونه دي په 250 کیمپونو کې 12 په بلوچستان کې دي چې 2 غیر راجسټر دي او دغه چې دي 10 کیمپونه راجسټر معنا په دې چې د یونیسیار در سپورټ لاندې دي نو هغه یو ګرجنګل دی یو ځنګل پراليزي کیمپونه دي دا 10 کیمپونه چې دي په اصول هغه بالکل دا اوس هم د یونیسیار در سپورټ لاندې دي سپورټ یعنی مرستندوی یونیسیار دی رالو و دې ته چې زموږ د افغان کډوالو موږ پر 3 کټګورۍ لکه مخکې چې تا وویل یو ایلیګل و یعنی غیر راجسټر افغانان څوک چې اسناد نه لري دویم ای سی سی افغان سټیزن کارډ او دریم پروف اف رجسټریشن کوم افغان کډوال د پی او آر کارډ شین کارډ دی اوس خو په 2023 کې د پاکستان د نگران حکومت د خوا څخه د صوبه سند څخه د دې آغاز وسو چې موږ افغان کډوال وباسو پر 3 کټګورۍ وویشلو اول هغه افغان کډوال وایستل چې کوم اسناد نه درلودي دریم دویمه کټګوري چې هغه افغان سټیزن یا ژړ کارډونه و دریم دا دی چې پی او آر کارډ درلودونکي دي اوس په ټول پاکستان کې 14 لکه څه کم ښودل کېږي چې زموږ د افغان کډوالو د پی او آر کارډ درلودونکي افغانان دي یعنی که داسې راواخلې چې ایلیګل یا غیر راجسټر یا بې اسنادو افغانان و او کوم د ای سی سی یا افغان سټیزن کارډونه پی او آر تقریبا دا 3 میلیون افغان کډوال لا د 3 میلیون څخه زیات میشت په پاکستان کې خو هغه د موږ تاسو ولیدله چې هغه ایلیګل ووتله بې اسنادو افغانان او کوم د ای سی سی کارډ او د پی او آر کارډ ای سی سی هم هغه د روان دي ووتله که پاتې وي ډېر کم به پاتې وي او اوس دا د پی او آر کارډ دا د اوس موږ ته ټیم راکړی چې در 1 اګست 2015 پورې به تاسې خپل په خوښه وځئ که ونه شاوخوا 2 هفتې هم نشته 2 هفتې هم نشته بیا به وروسته موږ تاسې په زور وباسو اوس رالو و دې ته چې دا خبرې یعنې لکه مخکې چې تا وویل ډېرې عامې سولې یو کشنی هم په دې خبر دی سرکاري خلک هم خبر دي ملګرو ملتونه هم خبر دي حکومتونه هم خبر دي هر سړی په دې خبر دی خو یو خبره دا ده چې زموږ افغان کډوال ته چې کوم مشکلات جوړ دي زموږ ګیله د ملګرو ملتونو څه ده چې حکومت پاکستان پرېکړه وکړه حکومت پاکستان ته یعنی په هره صوبه کې په هره ضلع کې د ټول ملک په سطح افغان کډوالو خپل غږ تر پاکستاني چارواکو پورې ورسوي چون پاکستان چې کومې پالیسۍ جوړوي د خپل ګټو په بنیاد یې جوړوي موږ ته اوس داسې یو تصور پیدا شوی دی چې شاید دا د کډوالو مسله نړیواله وي ولې ځکه دا یو ملکي نه دی ایران یې ولې وباسي چې پاکستان یې وباسي ایران یې ولې وباسي تاجکستان یې ولې وباسي یوروپ او امریکا یې ولې وباسي موږ په دې خوشحاله یو چې زموږ تللي ورونه
موږ پکښې ولاړ شو خپل هېواد ته خو دا خپل هېواد جوړېدل زموږ څخه غواړي هغه که زه یم که احمد دی که محمود دی چې هر څوک د هغه افغانانو څخه خپل وطن په خپلو افغانانو جوړېږي خو یوه خبره دا ده چې تا مخکې مو وویله چې موږ افغان کډوالو پیدایښت دلته سوی دی په ایران کې سوی دی په پاکستان کې سوی دی د نړۍ په نورو برخو کې سوی دی که نور پرېږدو یوازې د پاکستان پر مسله باندې تم سو ځکه زه په پاکستان کې کډوال یم زما پیدایښت دلته سوی دی خو افغانستان زما وطن دی زما ته د مور حیثیت لري زه خپل وطن ته تلونکی یم که نن یې که سبا یې که بله ورځ یې خو رال اوس دا خبرې زموږ غږ اوس فعلا هېڅوک هم نه اوري نه واورېدی او نه اوري تاسو اوس غوښتنه څه ده زموږ راځم دغه شي ته زموږ غوښتنه دا ده چې موږ افغان کډوال چې کوم دلته پیدایښت سوی دی اول د واره چې افغان کډوال راتله په کم اعزاز باندې راله کم اعزاز دوی ته ورکړل سو بیا په مرور د زمان نن په کم حالت کې ستنیږي موږ د پاکستان د چارواکو د پاکستان د ملت یا د اقوامو موږ کورودانۍ وایو 40 کاله زموږ سره عوامو یې زموږ سره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وکړلې خپل په ګاونډ کې ځای راکوي زموږ سره در دا اوس پرې همدردي کوي خو یو د حکومتونو پالیسي دی موږ دا وایو چې د اول پاکستان څخه چې موږ کومه غوښتنه کوو چې 40 کاله یا 50 کاله داسې خلک دي چې 50 کاله کېږي دلته راغلي دي کله چې په افغانستان کې د نړیواله سړه جګړه ومښتله د هغه په نتیجه کې دلته راغلي آباد سوي دي دغه کوم افغان کډوال چې راځي د 40 کالو ژوند چې دغه خاص د پیوار کارت خبره زه وکم دغه پیدایښت نسلونه دلته دغه سوي دي پیدا سوي دي نسلونه دلته رالویان سوي دي دغه 40 کالو ژوند زندگی په یوه میاشت کې ټولېدونکې ده خو نه د ټولېدونکې موږ دا نه وایو چې ته ماته د کلو ټیم راکړه زه دا نه وایم چې ته ماته شناخت کارت راکړه خو دغه زما کوم ژوند زندگی چې ده دلته زما کوم مطلب څونه وخت پراپرټي ده بخښنه غواړم زما کوم پراپرټي ده زما کوم کاروبار دی زما کوم د ژوند زندگی دلته چې موږ کوم کار کړی دی خو موږ هم د هغې بې لاسو نه وناس دلته د هغې لاس تر زنې نه وناس دغه افغان کډوالو که یوازې زه د کوټې خبره وکړم تقریبا دلته دا وخت دا اوس هم د کوټې بزنسمنان چې دی تقریبا په سلو کې 55% تر 70% پورې کاروبار د افغان کډوالو دی اوس راځو بخښنه غواړم دغه ژوند زندگی دغه راټولول موږ وایو داسې تاسې یو میکانیزم جوړ کړئ چې په هغه کې د افغانستان اسلامي امارت وي د پاکستان اسلامي جمهوریت وي خاص کر یونیسیار وي اقوام متحده وي او د افغان کډوالو دا خبره موږ بیخي په زراو ځله کړې ده خو چا نه ده اورېدلې خو دا د موږ تاسې وینو چې حکومتونه خپل په مابینځ کې ناراضګي ښیي په مابینځ کې موږ ځپل کېږو دا 4 سره اړخونه 3 یونیسیار حکومت پاکستان افغانستان حکومت او په څنګ کې د افغان کډوالو استازي کښېني د هغو څه پوښتنه وشي چې ستا دلته مشکل څه شی دی که ته فرضاً ځې نور خو دا ځای ستا څه پاته دی حکومت فیصله کړې ده موږ د حکومت د فیصلې درناوی کوو ستا دلته کوم مشکل دی هغه مشکل ته موږ ته ووایه چې موږ هغه ته د حل لار ولټوو دویمه خبره دا ده چې پاکستان حکومت خاص کر د پاکستان د کوم وزیر اعظم چې دی شهباز شریف صاحب او دارنګه د چیف آرمي ښاغلي آصف منیر صاحب څخه موږ دا غوښتنه کوو چې زموږ د افغان کډوالو چې کوم په ښارو کې دي د دوه مشکلات د کیمپ څه علاوه دي د هغو سره بیل دي تاسې د دغو افغان کډوالو غږ واورئ افغان کډوال په دغه باندې په دا ټیمو باندې اعتبار نه کوئ هر وخت کې دوی ته د 6 میاشتې نوټیفیکیشن ورکول کېدی هر وخت کې دوی ته د 1 کال نوټیفیکیشن ورکول کېدی دوی خو دا ګڼل هر وخت کې چې یعنې که هر نظام په افغانستان کې حاکم و دوی د 6 میاشتې نوټیفیکیشن ورکوي اوس رالو دې ته چې د ټیم خبره ده موږ دا نه وایو چې ته ماته لسګونه کاله وخت راکړه زما مشکل واوره کوم چې د افغانانو کوم کاروبارونه دي د افغانانو چې کومې پراپرټۍ دي د افغانانو چې کوم دلته بزنس دی د هغه ته د حل لارې 3 سره اړخونه کښېنئ هغه ته حل لارې راوباسئ چې افغان کډوال د خپل ژوند زندگی څنګه انتقال کړي اوس به زه مثال درکړم په کوټه کې په سملي کې یو مکان دی هغه ارزښت لري د 2.5 کروړه اوس یې ځینې غواړي په 25 لکه یعنی دا څومره غټ نقص دی و افغان کډوالو ته اوس کاروبارونه بالکل پر ټپه ولاړ دي
موږ د حکومت پاکستان څخه غواړو چې د اسلامي او انساني همدردۍ په خاطر 40 کاله مسلسل افغان کډوال تاسې پناه ورکړله، تاسې وروزل، تاسې سپورټ وکړئ. موږ وایو چې تاسې درې سره اړخونه کښېنئ، په څنګ کې افغان کډوال هم کښېنوي. یو خو د زور معامله ده، د زور معامله خو سبا هم زه کډه باروم، افغان کډوال سبا هم کډه وړي. خو دلته دا اوس د ECC کارت درلودونکي افغان کډوال چې ولاړل، یعنی په دغه باندې تاسې خبر یاست د ECC کارت درلودونکي افغان کډوالو جایداد دلته پاتې شو، کاروبار یې دلته پاتې شو، هلته ویزې نه ورکول کېږي، ویزې پوسولې په غټ قیمت باندې دي، یعنی چې دی بیرته راځي پوسولې هغه کاروبار یا هغه پراپرټي خو هغه قیمت نه لري. نو موږ وایو چې تاسې دا 40 کاله چې کوم افغان کډوالو ته درنښت ورکړی، افغان کډوال ستاسې کور ودانۍ وایي. زه دا خبره خصوصا د پاکستان د وزیر اعظم صاحب څخه او د آرمي چیف څخه دا غوښتنه لرو، موږ افغان کډوال چې د دغو خلکو چې کوم کاروبارونه دي، پراپرټیانې دي، د دوی جایدادونه دي، دلته 40 کاله 50 کاله دوی خواري وکړله. دغه پاکستان په آبادولو کې دغه افغان کډوالو پوسولې د پاکستانیانو سره په وژه پر وژه باندې درېدلې دي. که دا اوس ته وګورې، دا د کوټ ښار، پېښور، اسلام آباد، پنډۍ، کراچي ښار، یعنی ته وګورې چې څومره افغانان په غټو کاروبارو باندې بوخت دي. خو دا ډیټا د ګورنمنټ سره شته، یعنی د پاکستان د آبادۍ دپاره پوسولې دوی ډېر کار کړی دی. اوس رالو زموږ غوښتنه دا ده، نور موږ د ټیم غوښتنه نه کوو، موږ یوازې خپل د مشکل د حل غوښتنه کوو چې حکومت پاکستان، د افغانستان اسلامي امارت او د یونایټډ نیشن او یونیسیار دا کښېني په څنګ کې افغان کډوال د هرې صوبې په تناسب باندې افغان کډوالو استازي راوغواړي، د هغو سره کښېني چې وروره فرضاً تا ته 1 کال 2 کاله دغه ټیم دی، په دغه ټیم کې به ته نور د ملک څخه ځې، بلکل افغان کډوال ځي. دا اوس زما مشکل دی چې زه ځم، یعنی هر افغان کډوال دا وایي چې زه ځم، خو صرف یوازې د دغو مشکل چې حل شي په ښارو کې. رالو د کیمپو خبره زه درته کوم، 4-50 کیمپ دي په پاکستان کې. د کیمپو غټ مشکل دا دی پوسولې چې هلته دا اوس د افغان کډوال ولې نه ځي افغانستان ته؟ په کیمپو کې دوی ته ګیس ورکړل شوی، یا دوی ته بجلی ورکړل شوی، یا دوی روډ لري، یا دوی ته هسپتال یا روغتون ورکړل شوی، یا کوم کومک چې یونیسیار ورسره کوي صرف یوازې په ایجوکیشن کې ورسره کوي. نور خو دوی په نن عصر کې ژوند نه کوي، دوی د 9مې پیړۍ په عصر کې ژوند کوي. خو یونیسیار یوه ډېره غټه د افغان کډوالو په حق کې ناجایزه پرېکړه وکړله. دا اوس ما یعنی د حکومت پاکستان څخه زه ګیله نه کوم، ګیله په دې نه کوم دی وایي نور زه خپل په کور کې ستا څخه تنګ یم، یا هر نوم چې دوی ورکوي، زه تا نور زما د ملکه څه ووځه، بلکل زه پر سر سترګو منم. خو یونیسیار 40 کاله مسلسل زموږ د افغان کډوالو سرپرستی وکړل. زموږ افغان کډوالو په پاکستان کې خپل په تیر شوي دا 40 کاله کې څومره نظامونه تیر شوله، څومره نظامونه د افغان ګورنمنټونه راله، په دې یوه اعتبار نه کوي، پر یونیسیار اعتبار کوي، او پر دا یوه یې تکیه نه کول، پر یونیسیار یې تکیه کول. او یونیسیار هم دا وعدې ورته کولې، دا د رسنیو په مخ کې دا وایم. تېره ورځ هم افغان کمیشنریټ کې کمیشنر صاحب بلوچستان ده، دا هم ناست و، د یونیسیار چارواکي هم ناست و، زموږ د افغان کډوالو استازي هم ناست و. ما دا مجلس ورته کړی چون نیټ بند دی، انټرنیټ په بلوچستان کې موږ تاسې وینو چې بند دی، چې زه افغان کډوالو ته دغه مجلس خبرې ما کړې وای. ولې ځکه زموږ افغان کډوال باید په دې مشکلاتو د خپل په غږ رسوي باندې دوی خبر شوي وای. یونیسیاره تا 40 کاله د افغانان د بشریت په نامه باندې پوسولې همدردي ورسره کول، نن چې 40 کاله تا همدردي ورسره کول، نن دې ولې یوازې پرېښول، پر چشت یوازې پرېښول، او ته دا دعویګري کوې. یونایټډ نیشن دا وایي، یونیسیار دا وایي چې افغانانو سره موږ همدردي کوو، دوی ته په وطن کې اوس حالات نه دي برابر. زه وایم ته ما د وطن حالات سره پرېږده، که زما حکومت ښه دی که بد دی زه ورځم، هغه زما حکومت دی. دا کم حق چې مې پر تا درلودی، تا کم حق ادا کړي. مطلب اوس تاسو څه غواړئ؟ موږ د یونیسیار څه دا غواړو، زه راځم وداسې ته. یونیسیار چې هر افغان کډوال د پیوار کارډ یې درلودی، شین کارډ یې درلودی، دوی چې به کله وطن ته کډه وړل، د دې
کارت په بدله کې چې دا کارت ختمېدی $400 په 2014 کې دوی ورکول. په 2014 کې $400 ورکول کېده. دغسې انجوګانې وې چې افغان کډوالو ته دا ویل چې تاسې ځئ مه، شاید دا درته وګلوړي کړو، ته مې ورکول کېدلې. د هغه څه بعد کې په 2025 د اپریل تر نیمې نیټې پورې دوی ته $315 ورکول کېدل. دا نه د یو کال غوښتنه ده، نه د 2 ده، نه د 5 ده، نه د 10 ده، چې افغان کډوال و دغه شان و دوی ته ورکول کېدل چې چا به وطن ته تله. په دغه سخت حالت کې چې پاکستان حکومت اعلان وکړي چې موږ ټول افغان کډوال وباسو، تا ولې دغه دا پیسې پر کمې کړلې؟ د 315 څخه دې 15 ته راورسول. که اوس 14 لکه افغان کډوال یې کې چې 14 لکه پیوار کارت درلودونکي افغان کډوال پاته دي او په افغانستان کې یوناما وایي، یونیسیار وایي، ټولې خیریه ادارې وایي، یونایټډ نیشن وایي چې هلته بېوزلي زیاته ده، باید جانیان کومک ورسره وکړي. دا د دوی خپله غوښتنه خلکو ته شک و شبهات ور پیدا کوي. تا $440 میلیونه چې 14 لکه یې کې $440 میلیونه کېږي، ولې دې پر افغان کډوالو باندې بند کړل؟ اوس یوازې 15 دي. یوازې 15 دي. دا $440 میلیونه د هر افغان کډوال دپاره کرایه کېږي. د هر افغان کډوال دپاره که فرضاً د افغانستان حکومت مځکه ورنه کړي، د دوی دپاره یو جونګړه په برابرېږي. ولې دې پر بند کړل؟ صحیح، دا یو مشکل. دا یو مشکل. دویم مشکل دا دی چې افغان کډوال نن په دغه سخت حالات کې دي چې حکومت پولیس راځي د کوره څخه راوباسي یا پولیس اخطار ورکوي یا نیسي یا ډیپورټوي. تا او ما ته وویل زه د یونیسیار د مشره د بلوچستان د چیف سره موږ کېناستلو. موږ ورته وویل چې زموږ سره خو 2 میاشتې مخکې چې زموږ سره خو به داسې سلوک نه کېږي لکه د پنډیو د اسلام آباد چې تاسې خپل پر پیج باندې ورکړله چې افغان کډوالو تاسې بدیلې لارې ولټوئ، تاسې نور دلته نه پرېږدئ. یعنې دغه د یونیسیار چیف دا زما ویډیو د دوی چارواکي هم اوري، دا زما خبرې هم د دوی چارواکي اوري. یعنې د هغه مجلس زموږ د افغان کډوالو تقریبا 14-15 ګواهان هم شته، شاهدان هم شته، د دوی خپل لوکل چارواکي ګواهان هم شته. یعنې دونه په تفصیل باندې خبرې وکړلې چې ستاسې و شاته سپورټ شته، تاسې یو سپورټر لري، اشاره یونیسیار ته او ستاسې کارډونه چې دي هغه تاسې د ECC رنګه نه چې په افغان کډوالو کې بیلواله هم راوستی چې هغه خو خالص دغسې ثبت نام دپاره سوي وي. یعنې تاسې قانوني مهاجر یاست، قانوني کډوال یاست، ستاسې و شاته موږ ولاړ یو، ستاسې به په بېعزتۍ نه وړل کېږي. او که فرضاً تاسې زموږ خبرې د پاکستان د حکومت سره ودرېدلې، یعنې زموږ خبره یې وانه اورېدله، 3 میاشتې مخکې موږ به تاسې ته خبر درکوو. نن 3 میاشتې نه، یوه ورځ یې ماته یونیسیار خبر نه دی راکړی چې پوس ولې تاسې خپل کډه یوسئ او یا ستاسې سره دا سلوک کېږي. رالو بل ته په 2025 کې چې یونیسیار د هر لوکل ادارې سره موږ زه د یو تعلیمي ادارې برخوال هم یم، زما سره اګریمنټ کوئ د سپټمبر تر 21 نیټې پورې وکړئ 2025 په جنوري فبروري کې. ښه یونیسیار تا د زما سره اګریمنټ یا د لوکل انجوګانو سره یا د هر خپل کارکوونکي سره چې کوم ستاسې پارټنرز دي د هغو سره تا اګریمنټ در سپټمبر پورې ولې کوئ؟ نو خو ته به دا کیسه خبر وي او ګورنمنټ هم ماته در سپټمبر تر اولې پورې وخت راکړي. نو تا دغه افغان کډوال ولې په تمه کښېنول؟ زموږ د یونیسیار یو دا اوس فعلاً ملګري ملتونه وایي فرضاً زه سیاسي اړخ ته نه ځم، پر افغانستان باندې الزام لګوي چې تاسې حقوق پایماله کړي دي، دلته جبر دی، پلانه ده، هر څه چې وایي. زه و دوی ته وایم دا اوس د دغه 14 لکو افغان کډوالو هادي په زور افغانان غریب خلک دي پوس ولې د چا وس توان نه لري، هادي خپل په خوښه روان دي، د بیرې سره روان دي. ته ولې چوپ پاتې یې؟ تا د دغو افغان کډوالو ستا د منشور مطابق تا څه وکړه؟ مرستې دې پر بندې کړلې؟ نن چې افغان کډوال شړل کېږي پوس ولې تا خپل حق ادا کړی دی؟ یونیسیاره تا دا 40 کاله چې کوم افغان کډوال وروزل د بشریت په نامه باندې چې موږ ستاسو سره بشر دوستي کوو، بشر همدردي کوو،
هغه ستا همدردي څه سول؟ نن ته ولې خاموش یې؟ افغان کډوال نیول سوي دي د پیوار کارت درلودونکي دا کارډونه خو تا ورکړل. تا افغان کډوال ته دا خبره کوله چې موږ د حکومت پاکستان سره د پیوار پر برابر باندې دا اګریمنټ کړی دی چې په زور زبردستي به دوی نه ایستل کېږي. نن هغه افغان کډوال ډیپورټیږي. زه ورته ټلیفون در کوم ته زما د وس خبره نه ده. نو بیا دا ستا میټینګونه دا ستا تګ راتګ د افغان کډوالو سره ناستې ولاړې بیا څه معنا ودرلود؟ افغان کډوال که چیرې دنیا غواړي او دنیا پوه سولې د بشریت دا چې کوم دوی داویداري کوي موږ د دوی وکړونو ته د دوی موږ سره چې مرستې کړي ما د یونیسیار په پیسو باندې تعلیم کړی زموږ د دې ټولو قدرداني کوو. خو نن چې د رښتیا میدان راغلی پوه سولې ته ولې غلی؟ صحیح دا مشکلات ټول په خپل ځای. اوس کم د ښار کم کسان چې هغه خو خبره صحیح ده ستاسو جایدادونه لري کورونه لري کاروبارونه لري هغه په دونه کم وخت کې ختمول او په نیمه بیه په 25% باندې خرڅول او کډه بارول دا یو څه دغه اوس د کیمپو زیاتره کم موږ د یونیسیار څخه دا وایو چې په سخت حالات کې ته د بشریت په نامه باندې چې کوم تا زموږ سره د دنیا د مهاجرینو سره د دوی سره همدردي کول هغه همدردي ته دوام ورکړه. زموږ یوه غټه ګیله دا ده د یونیسیار څخه چې تا ته دا ټیم معلوم چې پر سپټمبر باندې پوه سولې د افغان کډوالو نور دغه کم د افغان کډوالو پر نامه باندې چې کوم کاروبار دی یا کوم د افغان کډوالو حیثیت دی دا ختمیږي. تا به ماته په 2025 په مارچ کې دا خبره کړې وای په جنوري کې به دې کړې وای چې د حالات اعلان سولو دا سخت حالات شروع سو تا په هغه کې پوه سولې دا کوم افغان کډوال چې مرات ورکوي دا دې بند کړي. یوه خبره بله دا ده دا یوازې دا نه دی چې د افغانانو سره دوی دا مراد ورکول دا د نړۍ په هر ګوټ کې جنګ ځپلو کډوالو ته پوه سولې د یونیسیار د ملګرو ملتونو د خوا څخه دا دغه مراد چې دی یا د امتیاز ورکول کېدی. نو دا اوس د نړۍ کوم حالات چې دغه بدل سوي دي غزه کې جنګ شروع دی یوکرین کې شروع دی سیریا خواته خو بیا هم مطلب حالات بهتره دي خو بیا هم هلته مهاجرین شته ترکیې کې زیاتره دي. تاسو نه ګڼئ چې یونیسیار هم په د مطلب یو وخت کې یو کس ته متوجه اوس 5-6 کسانو ته متوجه که نن حالت ته وګورو د 3 کاله 4 کاله مخکې په دنیا کې مهاجرین زیات ول. په یمن کې جګړه وه په عراق کې جګړه وه په سوریه کې جګړه وه فرضاً په اوکراین کې جګړه وه په غزه کې جګړه وه. غزه کې خو د لسګونه کلونه کېږي چې دا پر د اسرائیل د خوا څخه پر فلسطینیانو باندې تشدد او ظلم روان دی. اوس خو د کډوالۍ مسایل پوه سولې ډېر کم سوي دي په نسبت دا ځینې ملکو کې اوس په عراق کې جګړه نشته په سوریه کې خو جګړه نشته. زموږ یوه ګیله دا ده که فرضاً یونیسیار ملګري ملتونه وغواړي موږ ته دغه ځای اوس نه معلومېږي چې موږ پر چا وژاړو. موږ خو نور یو شی نه غواړو. دا سبا یوه خبره ستاسو د رسنۍ د لارې څه کوم چې دا خپل مجلس راغونډ کړو سبا د افغان کډوالو کوم چې د کیمپونو کې د 40 کاله افغان کډوال د بشریت په نامه وساتل شو او نن پر میدان باندې پرېښودل شو. دې ته دغه $315 ورکړي. زه د دا ویډیو د لارې څخه سهار اعلان کوم پوه سولې انشاءالله زما خپل لوی رب باندې باور دی او خپل پر افغانانو باور دی. سبا په سلو کې 50% افغانان به د پاکستان څخه یوه میاشت دننه کې وځي نه دي پولیس ورځي نه دي پاکستاني چارواکي ورځي. زموږ افغان کډوال د غربت د وجې نشي تلای. دا اوس یعنی قسم درته کوم دوی ټولو سره دا لیسټونه پراته دي د ټولو سره افغان کډوال ورته معلوم دي خو د افغان کډوال سره نه افغانستان یو حکومت کو په کیمپو کې مرسته کړې ده نه حکومت پاکستان ځای ورکړی خپل په غیږ کې پوس ولې دلته هغه اوسېدو دپاره اسلامي او بشري دوستي پاللې وه. نور خو د دغه افغان کډوالو د ای څه تر ځای ټپري د علي په څه تریا پورې ټوټل سپورټ د یونیسیارو. ما درته وویل چې د افغان کډوال خپل پر حکومت تو باندې تکیه نه ده کړې یوازې پر یونیسیار باندې تکیه کول. دا اوس افغان کډوال ولې پاته دي در اوس پورې ولې پاته ولې یونیسیار زما دپاره جنګېږي. یونیسیار چې کله وخت کې ماته وویل پوس ولې زه ځم د افغان کډوالو د ټولو ګیله دا یونیسیار څه ده. یونیسیار څه په دې ده که یونیسیار ښاغلی ګرانډي کابل ته راتلی دا اوس کې رالی ولې اسلام آباد ته نه راتلی
په اسلام آباد کې بیا ټول افغانستان پاکستان بیا دواړه سره کښېنولي وای. افغان کډوال استازي بیا هم غوښتي وای. په 2024 کې ښاغلی ګرانډي چې پاکستان ته راغلی د سفر دپاره پاکستان حکومت یو کال وخت ورکړي که ورنه کړي. زه هم نن هېڅ یوه ورځ د وخت غوښتنه نه کوم، صرف یوازې زما مشکل واوره کوم د افغان کډوالو باندې چې د مرات بند کړي دي. اول ته بیا په نړیواله سطحه وایاست چې په افغانستان کې پوس ولې بېوزلي ده، موږ هم در سره منو. ته چې د بشریت دپاره کار کوې دا 40 کاله دې وکړې نو نن تا ولې د بېوزلي خو ته خپله جوړوې. ایران چې افغان کډوال راوباسي دا اوس هم زه د افغانستان اسلامي امارت ته داد ورکوم په دغه کمو امکاناتو باندې، په دا کم امکانات چې د دوی سره شته خو هغه د خپل اسلامي او افغاني دغه پر ځای کړی هغه دې ورته ولاړ دي. په وسه یو بوتل اوبه کېږي که یوه ګوله ډوډۍ کېږي ورسره کړې ده. زه وایم چې ملګرو ملتونو خو د ټولو دنیا د ملتونو ګډ کور دی او د دنیا د تحفظ دپاره دوی جوړ شوي. د مظلومیت د مهاجریت د هر برخې کې دوی خپل برانچونه لري، خپل برخې لري. یعنی زه خبره درته کوم، زه 40 کاله یا 10 کاله چې ما عمر 23 کاله دی یا 34 کاله دی، په دا 34 کاله کې یونیسیار زموږ سپورټر اوسېدل تر دا نن تاریخ پورې. زه یونیسیار ته دا وایم ښاغلی ګرانډي راغلی وای تا د پاکستان او د افغانستان دواړه حکومتونه سره کښېنولي وای چې وروره مسله پر څه شته. بلکل فیصله هم پر دې کړې ده. موږ که ملګرو ملتونه په دې کې شامل نه خو موږ ته د برملا کې ودې وایي زما مشکل حل کړه دا نن و دا خلکو ته دغه امتیاز ورکړه. سبا په یوه میاشت کې د کمپو افغان کډوال اوسي رالو د ښارو د مخکې ما پر تفصیل خبره درته کړې ده. پر هغه باندې دي د ټولو افغانانو یو میکانیزم جوړ کړي. دا اوس په کمپو کې دغسې افغان کډوال دي چې په زمیندارۍ اخته دي. دا اوس د بلوچستان مثال در کوم پرزن سرخاب، گرد جنگل یا سرانان یا لورلایي کمپونه یا د مسلم باغ د مالګګۍ کمپ افغان کډوال دي پوس ولې د ډبرو په سکرو کې کار کوي. هلته ټیکهدارۍ یا په باغو کې ټیکهدارۍ دي، مزدورۍ دي. اوس هغو خوران د کال دغه کړي. یعنی دا موږ نه وایو، دا یو خبره په کور دننه کې هم دا خبره موږ ته د تانیې په شکل ځینې افغان کډوال راکوي چې تی نو ولې هلته پاته یاست دونه ظلم دی ستم دی. ته راست افغان کډوالو مجبوریت وپلټه چې افغان کډوال دلته کوم مشکل لري، د دوی ولې پاته دي هلته، د چا پر ځان باندې بېعزتي، د چا پر ځان باندې ظلم پیرزو دی. خو دا افغان کډوال ځینې مجبوریت نه لري. دغه افغان کډوال په کمپو کې یوه ډبه په 10 شپې رانیسي. دا نه چې موږ په سویزرلینډ کې پوس ولې په کمپو کې چې ژوند کوو یا فرضاً په کوټ ښار کې اوسېږو. په دا کمپو کې چې دی افغان کډوال د 20 صدۍ کې ژوند کوي. خو صرف یوازې چې ملګرو ملتونو په دې نامه کښېنولې وه، خاص کر یونیسیار. زموږ د یونیسیار څخه دا ګیله ده، زموږ د یونیسیار څخه بیا هم دا ګیله ده. بل ورځ مې د یونیسیار چارواکو ته هم دا خبره کړې، نن یې بیا ستاسې د رسنیو په وړاندې کوم چې وروره زموږ ستاسې څه ګیله ده. ستاسې دپاره دا پکار دی چې پوس ولې خپل د منشور مطابق ولاړ شي. بله خبره دا ده چې ته فنډ ما سره کم دی، بلکل فنډ ستا سره کم دی. تا پر 9 اپریل باندې فنډ درلودی، پر 10 اپریل باندې ولې کم کړي؟ ټرمپ څه وخت کښېنستلی دی؟ بله خبره دا ده هغه نړیوالو څه زموږ دا غوښتنه ده چې دا کم عالمي طاقتونه دي یا فرضاً اسلامي ټولنه ده، نن هغه افغان کډوال چې پرون د روس په مقابل کې جنګول کېدل یا جنګېدل، نن تاسې ولې پر میدان پرېښودل؟ صرف د جنګ قرباني افغان کډوال شو. بیا هم موږ د پاکستان د حکومت، د پاکستان د عوامو موږ قدردانۍ کوو. 40 کاله خپل په خیږ کې ځای راکړی دی. یوه غوښتنه بیا هم کوو د پاکستان د مرکزي حکومت، د صوبایي حکومتونو څخه کوو چې زموږ د افغان کډوال مشکلات او د خپل اسلامي امارت خاص کر د وزارت خارجه د وزیر ښاغلی امیر خان متکي صاحب څخه او د کډوالو د وزیر د مولوي کبیر صاحب څخه مو دا غوښتنه ده چې تاسې کوم چې په پاکستان هېواد کې زموږ افغان کډوال دي د دوه مشکلات تاسو ته درغلي دي، هم سفارت درته ویلي دي، هم کونسلګریانو درته ویلي دي او د پاکستان د سفران د وزیر صاحب څخه، د چیف کمشنر صاحب څخه، د یونیسیار د هیډ افیس په اسلام آباد څخه مو د نورو صوبایو د دوی د دفترو د مشرانو څخه دا غوښتنه چې کښېنئ افغان کډوال در وغواړئ، د هغو څه پوښتنه وکړئ ستاسې کوم مشکلات، یو میکانیزم جوړ کړئ. خدای دې وکړي چې یوه میاشت ورته ټاکئ، خدای دې وکړي چې 10 ورځې ورته ټاکئ چې افغان کډواله د دوی مشکلات پوښ کې حل کېږي په 10 ورځو کې.
ورته دا 10 ورځې ستا دي ځئ مشکل خو بیا حل وي. زموږ لویه غوښتنه دا ده چې یونیسیار زموږ د افغان کډوالو پر دغه سخت حالت کې باید لاس ورې نه کړي. ډېره مننه. زما اخیري کې به زه خپل کمنټ پکې واچوم. هغه داسې یونیسیارو پاکستان حکومت چې خپل هر څه مقاصد سي وو چې کډوالو ډلې ساتلي وو، حکومتونه یې په چپه کول یا په جوړول هغه خپل پالیسي یې ولي. اوس په کار دا دی چې کوم د طالبانو کوم حکومت دی، طالبان اوس په حکومت کې دي، د دوی پر ریاست افغانستان یې په لاس کې دی. که یو څوک جایداد لري په کوټه کې، په لاهور کې، په کراچۍ کې، په اسلام آباد کې، حکومت لپاره دا ډیره وړه خبره ده چې د هغه جایداد کم سے کم په خپل واخلي، چې وخت به راسي سم هغه په ګټه سي بیا د هغه جایداد بیرته خرڅ کړي. حکومت یې کولی شوای. دا د یو 10 کسانو کار نه دی. دغه رقم که د 300 $2 تا یاد کو د کرایه صرف جوړیږي. که حکومت د طالبانو حکومت ته وغواړي چې موږ خپل موټر درلیږو، تاسو رخو، تاسو د کومې سیمې چې دي هغه که هلمند سي، که غزني سي، که کابل سي، که کندهار سي، کار ځای سي موږ رسوو، هغه کرایه مطلب عادي ته هغه بچت دغسې یا د یونیسیار کار وکړي. یقینا د حکومت لپاره دا وړه خبره ده، دونه غټه نه ده. د طالبانو حکومت که څه هم کمزوری دی مالي لحاظه، خو بیا هم د لاس کې څه نه څه لري. د حکومت دی، ریاست دی، بیا د خپل کسان دي. او په دې کې داسې به که چیرې زه غلط نه یم صرف عام کسان نه دي، په دې کې کاریګر شته، مختلف کاریګر شته، دلته هنر یې زده کړی دی، هغه ټول بیرته افغانستان ته یو ګټه راوړلی شوی. او که چیرې دا یو د حکومت وکړي ولې دا بیرته د دوی کسان دي، د دوی آبادي ده، نو دا به یو مشکل به حل سي. او دا پر روان وخت کې به بیا د طالبانو کم یو رقم دغه به وي چې دغه افغانانو باندې چې یو یار مو پر تاسو سره دا ښه کړي دي، نو تاسو څنګه یاروئ. نو ډېره مننه ستاسو وخت. ژوندی وستا یوه خبره بیا هم کوم. بالکل یونیسیار تېره ورځ د پاکستاني خبرو کې چون دلته نیټ بند دی، په هغه کې دا یو خبر رالی چې 3.5 په کوم یونیورسټیانو کې چې دي زموږ افغان محصلین دي، د هغو دپاره یونیسیار وایي چې موږ خپل لیټر ورکوو چې مقصد دوی یونیورسټي کې په اصول سبق وایي. داسې یو خبر زما مخته تېر اوس یو سوال دا دی، 50,000 تقریبا دا وخت زده کوونکي یا طالب علمان په کمپو کې د یونیسیار په مالي مرسته زده کړه کوي. هغه به مطلب ټولوي، هغه 3.5 ته دی دغه ورکړي. اوس خبره دا ده دغه 50,000 افغان کډوال زده کوونکي ماشومان چې اوس فعلا ښوونځیو ته دوام کلی نیسي، آیا دغه ستا د سرپرستۍ کې د دغو حق پر تا سته که نسته؟ آیا د دغو دپاره تا څه کړي دي؟ نو ځینې دغسې خبرې دي چې پکار دي چې بربنډ موږ ته ووایي، موږ افغان کډوالو ته، که یونیسیاري که ملګرو ملتونه. نو بیا هم ستاسې مننه کوم، کور ودان ژوندی اوسئ.